لیډران دا اټکړې نه واچوي تر هغې پره کېدای شي دی د کام حق ادا نه کړي دغې کام په ما پورې خو هر سبا بېګا دی نوې سندره لیکي نوې غزل لیکي زه د ده لپاره دا نشم خوړلی دا څومره بېغیرتوب وي ستاسو زه احساسات منم خو زما خوشحالي ده ګورئ بالکل سمات منګه د ملک ته د ریاست ته یعنی که دا ریاست نه وای زه ما به د خپلې خاورې د مینې ثبوت ورته ورکړم دا خو نه مو کار د سهاره راسې دلته غټ افسران هغه څه وایي پته شته دی زموږ په هر یو سړي م څه هو یار مونږ باندې بوج دی مونږ مجبور یو ټیک ده هر نوعی زیاتی به دا شی نور وضعوي نه ما ورته توضیح ده هغه پښتون چې زما او ستاسو مخالفت سره د هغه به واضح کړي دا موقع مونږ په خپلو تکلیفونو باندې خپل کام ته ورکولی شو دا تکلیفونه نه دي دا څه دي دا انویسټمنټ دی هلته ته د کام او د وطن د یووالۍ او د ښه ژوند نظریات پرې جوړوي دا ګلخانیان نه دي ګلخانان هېڅوک نشته ټول زموږ وروڼه دي ټولو د ښه ژوند سهار لا موږ کوشش همدا و چې پټان تاسو ته پیش کړو موږ ورته شورټي ورکوله چې هیڅ ګډوډ مشره که څه پیغام ورکوه هغه لا نه خیر وایه چې څه وي نه خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره زما د خوشحالۍ جذبات کله د غم وي کله د خوشحالۍ زما د خوشحالۍ ډېر جذبات وي د خپل وطن د خپل کام په خاطر باندې نن زه تکلیف کړم دا زما تر ټولو لوړ اعزاز دی ما کېدای شي د کام سره د وطن دپاره د مینې اظهار کړی وي ثابته کړې مې نه وي اټکړی ثبوت وي زه نن د غلو د بل شي لپاره نه یم راغلی ما د خپل کام او وطن متعلق دا ویلي چې برابر ژوند وکړي